تقریبا 240 نفر افغان مهاجرین شپږ نیمه بجې باندې چې د کیمانۍ له کمپه چې چمن بارډر په باندې روان شو کوم کسان بندیانو موج تازه‌ای از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، موجی که با خشونت، تحقیر و بیرحمی همراه است. به تازگی مقامات پاکستان به رسانه‌ها گفتند که 13500 تن از مهاجرین افغان ناچار به بازگشت به افغانستان شدند. دا وګوره کاکا اندغه سامان ده اندا سامان ده خورانو یو صندوق واغسته ده اندغه د کډو سامان ده یو ورور دا سامان ولې نه پریدي ولې سوای طالبان حکومت ته سوای چې چی ورته وای طالبان د بخاري باندې باندې چې کار کړي مجبوریان په اداره سمون نه پات جمهور ځکلر صفات شو. السلام علیکم سمی خان څنګه دا کراچي ده یعنی اوس کډي باري د شپې گاډي راوستلې د سپیلر گاډي ده سامانونه ورته راوړي لوډي. در این حال تنها از 12 حمل تاکنون بیش از 5500 تن از دارندگان کارت‌های شهروندی افغانستان از گذرگاه تورخم اخراج شدند. برای ماشام چې راغلی تر اوسه ډوډۍ نه ده ورکړې هلته ساسري کښېنولي دي نه اوبه شته او نه ډوډۍ شته نه شی شته دا کم ځای نه موږ ته ټیم راکړه موږ خپله ځو سمارټ والا ټول سمارټ والا د شپې په 12 بجو راوستلي هغه مازدیګر پورې موږ بس هېڅ څوک نه دي راغلي مایسې والا دا خبر اسلام آباد نه موږ ته ټیم راکړه ټول چې موږ ځو په ټیم باندې او داسې خو نه چې د ماشومان راځي د ماشومان ته مریضان شو چې نه ډوډۍ شته نه شی چې موږ شو. دا زموږ د مهاجرو حال دی تورته ګوره اورجینال کارټونه ورسره دي او نور پولیس والا دی چیرې تورته ګوره. همچنان در تازه ترین مورد در منطقه کچلک کویت پلیس پاکستان یک بس حامل مهاجرین افغان را متوقف و 40 تن را بازداشت کرد. دا اوس په پرانا ایرپورټ باندې ډولبره کې ډېر غټ اپریشن شروع دی د مهاجرو په کلي باندې تقریبا 15 ګاډي ولاړې دي. سمیع خان جوړې په خیر سمیع خان دا د افغانستان کنسلګرۍ د په کوټه کې نن 10 تاریخ د څلورمې میاشتې دغه سرشتي دا پر سره شیر کوم. السلام علیکم سمیع خان څنګه شای په خیر خیراتی گزاره د کوټه چالو گاوړي پارک دی د عثمان شاه پولیس والا را د پارک نه ونیول نو خلک ورته پر سیف د باندې دروازه لاره کلاوسته د کوټه چالو گاوړي پارک ډیر خلک یې ونیول باید. دغه د پولیس یو ګور غلې د په بندکې کې ولاړ د خلک مراچي دا ورپورت دا روډ د خلکو سپشتنه کې د ماجر کارت د دی وسور غورځي. سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که مهاجرین در جریان اخراج از سوی پلیس پاکستان مورد آزار، تحقیر و حتی خشونت فیزیک قرار می‌گیرند. سمیع خان شای بخیر دای حکومت لتراله دا ټیم کې ماجر ګوري جړ کارډونه ګوري پسې خپل وطن ته شرغلی په غش کې مشتا شي ګرانو مهاجرو ستړي ماشي ډیر مو یادې دلای چې باکل راستانه شي ګرانو مهاجرو ستړي ماشي ګرانو مهاجرو ستړي ماشي موږ بکړو دخل مړی په منځ در سره نیما نس په ما ناس چیرې هم ستاسو لایتیما سترګې مورو
روشن اوسه شونډې مو خندانې زړونه مو خوږه شه د وطن په هره سیمه شکر دی آرام به په خپل کور او په کاله شئ ګرانو مهاجرو ستړي مه شئ خپل وطن ته شرغلی په غېږ کې یې میشته شئ ګرانو مهاجرو ستړي مه شئ ډېر مو یادېدلی چې به کله راستانه شئ ګرانو مهاجرو ستړي مه شئ ګرانو 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 مهاجرو ستړي مه شئ اوس به سره ناست و بس په السلام علیکم سمیع خانه څنګه په خیر سمیع خانه دا د چمن د نادره حالې په 3:30 بجې ولراغلي تر اوسه د ټوکنان کار نه کوي وایي نیټ بند دا د لخیر اسماجر بلاړ سي نو به دا رقم غالي شلاغ بازار دا بادینی اډه ده خانه دا تازه باریږي نه ده و دا ټول شان دي سره وسې سره دا یې سره را صفا کړو دا یې خانې و شان دي سره ټولو سره دا صفا کړو او دا خواته را بند دي ټول دا وینې دا هم بند دي دا هم بند دي دا پسې راسه دا هم بندېږي دا وینې دا ټول بند دا کشنیان بازۍ کې کوي دا ټول بند دي ته ګوره دا دکانونه دي السلام علیکم ملګرو څنګه یاست بخیر دغه د صافان صاحب کټې خو مې وینې د الماري و شان سمدلاسه ورور د جنګله را روان دا باډر ته راغلم نو بس دا خلک را روان دي بس کورونه دي او دیګونه و بسترې و رقم شان نو بس خلک را روان دي ورور الله دې خیر کړي زنان و کودکان در سرمای شب بدون سرپناه بدون غذا و بدون امید در این سوی خط دیورند رها می شوند. خانواده ها از هم می پاشند، اموال شخصیشان ضبط می شود و هیچ مقامی در پاکستان پاسخگو نیست.